اللہ تعالی قرآن مجید کې فرمایي کله چې تاسو فصل والی نو په وخت د ریبلو او د لوکولو د دې کې تاسو د دې حق ورکړئ. مطلب دا دی چې کله فصل وشي استالاس تراشي په دې کې عشر وباسا. عشر واجب دی د ځمکې په فصلونو کې حاصلاتو کې د مسلمان په ځمکه کې عشر یو اهم مسله ده د دین او عظیم عبادت ته. زمکه نه چې فصل وغیرہ شي او دا زمکه د مسلمان وي دا کې عشر ادا کول لازم دي او دا دومره اهمه مسله ده چې د کافر د زمکه نه فصل وغیرہ واغشتي شي نو هغه کې یو حصہ به بیت المال ته ورکي هغه ته خراج ویلې کی. زمکه به عشري وي پیداوار به باقاعده کړی وي ته پیداوار نو عشر نشته دی او دارنګي دا پیداوار بداسي وي چې باقاعده زمیدار به د کرلو اراده کړی وي د لپاره به مهنت کړی وي. نور احکامو کې عاقل بالغ کېدل شرط دي خود عشر د وجوب د لپاره عقل او بلوغ شرط نه راغلی. دیو جنا د نابالغ انسان په ځمکه کې چې فصل وکړلی شي او فصل راشي لاستا آئی کې مشر وستل ضروری دي. دارنګ یو لیوانې دی داغه جیداد وي پټې وي فصل یو کن عشر پکې دی وارثان او مشران به د دې ادا کوي. دا شانتي کچا زمیدار کړي پردې کړلې پردې زمکه کړلې د پیسہ کی چې کوم ورسیږي د باندې داغه عشر وستل ضروری دي. وقف زمکه دا چاو کرلا فصل یو کا آی کی عشر وستل ادا کول ضروری دي ځکه سبب د وجوب عشر هغه د زمکه قابل کاش کېدل او ته پیداوار موجودی دل حقیقتا کزمکه د کر کلی او د کروندې قابل نه وا شاړه پرتاوا یا چا کرلی نو نو التعشر نشته. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی مذهب دا دی چې د وجوب عشر د پاراس نصاب نشته دی. کلک فصلو کډیرو هغه کې عشر راغلی دی. البته عشر او نصف عشر مسائل راغلی یو پټه دی داغه او بخور په پیسو کېږي اکثر اوبو داغی په بیوی یا اغی ته یو لخته وی او هر کال داغی مالیه او ټیکس ورکي یا جنریټر باندې وبکیږي نو د دې پټي په پیداوار کې شلمه ده د تفقها نسب عشر وی او که یو پټه بارانی وی یا داغی لخته وی عام اوبو پکی بیگی مفتو کې لکه دی وطن کې هر کال د دې لختی ټیکس حکومت نالی مالیه نالی او دا اوبو مفتو کې وی نو دلته کې با لسمه حصہ د فصل ورکول واجب او ضروری وی او دې ته عشر ویلې کیږي. که یو پټه کله په جنریټر ټوبیل وبکیږي او کله په باران باندې یا په لختی باندې نو په دې صورت کې با اکثریت تکتل کیږي چې دا فصل اکثر په مفتو کې وبېږي که په بیا باندې وبېږي. که اکثری وبخوري د بایو نو شلمه پکې ده او که اکثری وبخوري د مفتو نو لسمه پکې ده. دا اصول به ذهن کې دی چې اخراجات وغیرہ به نه منها کې لسمه یا شلمه به د پوره پیداوار نو باسي د کرلو د ریبلو د حفاظت او د سریا چولو او د ټریکټر دا خرچ بنو باسي ځکه شریعت یو ځکه تخفیف کړی دی بس هغه دا چې اوبه د بیې وي نو بس نصف عشر دی هلته نرمي راغلی ده او دا نورې خبرې دا خو دې سره تړلي او خو د فصل سره تړلی شی دی نو دا به ته نه جدا کېتی نه. فقها وایي 5 قسم ځمکې عشري دي. یو د جزیرة العرب ټولې ځمکې عشري دي. دویم هغه ځمکې عشري دي چې د هغې مالکانو په خپله خوښه اسلام قبول کړی وي. دریم هغه ځمکې عشري دي چې مالکانو سره جهاد شوی وي مسلمانانو فتح کړي او د مسلمانانو بادشاہ او امیر دغه مفتوحه ځمکې مسلمانانو کې تقسیم کړي وي. څلورم هغه ځمکې
چې مسلمان حکومتونو د طرفه نور مسلمانانو ته به طور جاگیر ورکړی شي دې کې معشر دی او پنځم هغه ځمکې چې مسلمانانو آبادی کړي وي د فصل او د کر کلی لایقي قابل کړي وي نو دا او د دې نږدې چې کوم ځمکې وي عشري دا ټولي عشري دي او د دې پیداوار کې با لسم ایسا دا وستل ضروری وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت ته نقل کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا فيما سقط السماء والعيون او كان عسريا العشر وما سقي بالنزح نصف العشر کم ازمکی چې په باران باندې یا پچینو باندې وبکیږي یا هغه ته کاریز وي نو بدی کې عشر دی او کوم ازمکو کې چې په وبخوار باندې خرج کیږي نو کې نصف عشر دی ځکه چې دې وبخوار باندې خرچ راغلی مهنت پیښوي وي نو ځکه شریعت دلته نرمي کړی فقهای کرام فرمایي ک یو کاریز وي او داغي قیمت اغستل کیږي او کال په هغه باندې مهنت کیږي که مهنت نشي وبند راځي نو په دې صورت کې نصف عشر دی او که اسه راځي رګونوي او خرچه به نه کیږي نو بیا پورا عشر دی علماء کرام فرمای چې کمی غلین عشر اونوي استلی شي داغه خړل مکروه دي او دا وجه دا چې موجوده وخت کې د میوونه د فصلونو نه او د ځمکې د حاصلاتو نه عشر نه وستل کېږي نو مختلف قسمه آفتونه راځي دا د الله ډېر لوی مهرباني وي چې یو تخم یو زمیدار په ملا باندې په شا باندې پټی ته یوسي په خاورو کې وګورئ او هغه بیا دومره ډیر شي چې واپس بیا ریړه کې او جنریټر کې وروړي دا 4000 غون کو دا چا شین کو بیا بارانونه بادونه حشرات حیوانات ساروی دا ټول موجود دي دا غینه محفوظ ساتو کمال تور سید استا بیا لاس تراغه استاد خوراک قابل شو استاد استعمال قابل شو دا ټوله د حفاظت دا سلسله چا کړی ده الله جل جلاله او دا د الله مهرباني ده کنه ده دا الله انعام ده کنه ده نو د دې نعمت شکر بادا کول پکار وی کبنه وی په هر بنده باندې د الله د نعمتونو شکر ادا کول فرض دي او د هر نعمت شکر د عقیده شان مطابق وی لکه تعالی خدای صحت در کړی دی جسم در کړی دی ځواني در کړی دا به د اسلام د پاره لګي د اسلام د بالادستی د پاره به لګي صرف د ځان د پاره نه دارنګ د مخلوق خدا د خدمت د پاره به لګي کتا ځواني کې د الله د دین کارونه کوي تا د نعمت شکر نه ادا کړي تعالی خدای مال حلال درکو نو دا به ته د الله پاک په دین باندې د الله په لار کې د خیر په کارونو کې په غریبانو یتیمانو باندې لګي کدا ته نه لګي نو ته د نعمت شکر نه ادا کې دا شانت دا فصل چې الله را زرغون ک دیجه تیر ورسو دا د الله یو نعمت ته د دې شکر ادا کول اوس دلته عشر وستلی دا هر نعمت شکر دا هغه نعمت په شانتی وی دا غي په انداز باندې وی دا غي لایق وی تعالی الله پاک میخه در کړي دا په فقیری نو ټول ځان لمس کا ځان لمه استعمالو دا الله په نوم باندې لګوا د غریبانو یتیمانو اسم پکې گوا د دې نعمت شکر دار تعالی الله پاک گاڑے در کړي نو صرف شیشې مخې جو چې بخبل پکې ګرځي بلار کې یو مسلمان ولاړو او تا ته هغه باندې اطمینان چې غل نه دی ډاکو نه دی او زید سره ځان سره کینو یو بابا دی یو طالب علم دی یو عالم دی یو ضعیف دی یو معذور دی کوم زید تجزیل ته ورسوا تا د نعمت شکر ادا کو اګدا شي نه نو تا د نعمت شکر نه ادا کړي مونږ صرف الحمدلله والشکر لله وایو دام ډیر کم خلک وای
دې ته شکر لسانی وي دا خو به وې په خوله باندې الحمدلله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات خو لیکن عملی شکر پکار دی الله تعالی فرمایي انتم تزرعونه ام نحن الزارعون دا فصل تاسو را زرغونوي که مونږه را زرغونو لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون دا وبم پیدا کړی که زه غواړم ترخی به وګرځو انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون دا تاسو د دې ورېزونه وروي که مونږه ورو لو نشاء جعلناه جاجا افلا تشکرون کو غواړو دا به مونږ ترخی کو ولې دا الله شکر نه ادا کوي او الله فرمایي دا فصل ما را زرغون کړی دی ما را شین کړی دی که تاسو را شین کړی دی لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفکهون کو غواړو مونږه دا به اوچکو دا به مونږ ختم کو نو الله پاک سورۃ واقعہ کې فرمایي چې دا ما را زرغون کړی دی انتم تزرعونه ام نحن الزارعون آیا تاسو دې را زرغونوي او کومګه را زرغونو بلکې صرف الله پاک را زرغوني نو د دې نعمت شکر ادا کول پکار دي او د هر نعمت شکر دا غي شایا نشان وي لہذا په خپلو هر فصل کې په هر حاصل کې د ځمکې نه چې سوي پای کې عشر لازم دی سچ د ځمکې نه وروته پای کې عشر دی او دا واجب او ضروري خبر ده الله تعالی فرمایي وآتوا حقه يوم حصاده او الله پاک فرمایي یا ایها الذين امنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض اے مومنانو خرج کړئ د پاکیزو هغه سره چې تاسو ګټلې دي او هغه چې موږ رستي تاسو د بار د ځمکې نه ومما اخرجنا لكم من الارض الذين عیسی ورکول د الله په نوم باندې دا ضروری ده او شر ضروری دی او د دې خو مستحقین دا د مدارس او طلبا دي غریبانان دي مساکین او فقرا دي الله پاک دې موږ تاسو ته توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين